خدای ستا دې نظارو ته حیران زیما ډېر بې وسه او عاجزه ناتوان زیما تا د نشنه زه دنیا کې را پیدا کړما تا د نشنه زه دنیا کې را پیدا کړما امتی دې هم د پاک رسول الله کړما تل منون کې ستا د فضل احسان زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما خدای ستا دې نظارو ته حیران زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما خدای ستا فضل کرم په مسلمان دی خدای ستا فضل کرم په مسلمان دی چې نصیب یې دین اسلام هم ایمان دی تل مشکور په دین اسلام او ایمان زیما تل مشکور په دین اسلام او ایمان زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما خدای ستا دې نظارو ته حیران زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما بادشاہی پټول جهان د سلیمان وا بادشاہی پټول جهان د سلیمان وا ذوالقرنین سب تور کړي پاک سبحان وا خپل عین را تخکار د پریشان زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما خدای ستا دې نظارو ته حیران زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما په دې ځمکه باندې ډېر خلق پناه شو په دې ځمکه باندې ډېر خلق پناه شو شي نصیب دې جنتونه پوقبا شو دا پوخ کوچه ملون د گریوان زیما دا پوخ کوچه لون د گریوان زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما خدای ستا دې نظارو ته حیران زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما د جهان بازار ته یو ځل راتل دی د جهان بازار ته یو ځل راتل دی دا پانی د هر چانا بیا تل دی نجوندې بېما تل د غشان زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما خدای ستا دې نظارو ته حیران زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما د جهان واړه نظام د پاک الله دی د دې واړه مخلوقاتو دی بادشاہ دی هر صفات دی الله تعالی روان زیما هر صفات دی الله تعالی روان زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما خدای ستا دې نظارو ته حیران زیما ډېر بې وسه او عاجز ناتوان زیما زندگی میں پا دنیا کی کڑل تیرا زندگی میں پا دنیا کی کڑل تیرا گناہگار یم معافی غواړم ډېرا گناہگار یم معافی غواړم ډېرا نن دلې درنګ له په هغې مکان زیما
ډیر بے وسع او عاجز ناتوان زیما خدای ستا د نظارو ته حیران زیما ډیر بے وسع او عاجز ناتوان زیما چې مې قبر ته ودرېږي دا اعلان یما سید مجد عاجز بند د پاک سبحان یما چې مې قبر ته ودرېږي دا اعلان یما سید مجد بند عاجز د پاک سبحان یما اوس محتاج د تلاوت د قرآن زیما اوس محتاج د تلاوت د قرآن زیما ډیر بے وسع او عاجز ناتوان زیما خدای ستا د نظارو ته حیران زیما ډیر بے وسع او عاجز ناتوان زیما ډیر بے وسع او عاجز ناتوان زیما عزتمند اوریدونکو دا حمدیه کلام چې جناب سید مجید ملنګ صاحب لیکلو تاسو په आवाज د شاعر ابو سعید بالاګړی اوریدو چې دغه موبایل نمبر دی 0318 1954 او د ریکارډینګ په عثمانیه اسلامي سټوډیو معیار کې وشو چې دغه موبایل نمبر دی 0301 83 65 505